هغه افغانان چې په دوهم هیوادونو کې دي، خاصا په تاجکستان، پاکستان او په ترکیه کې. مخکې ما یو ویډیو اپلوډ کړی و، هغې کې مکمل د UNHCR هغه پروسه، د کیس پروسه مکمل ما تاسو تشریح کړه. نو هغې کې ما ویلي چې که چېرته چاته د تاجکستان، د ترکیې او همدارنګه د پاکستان د UNHCR د دفترونو ادرسونه پکار وي، ایمیل ادرس او ټلیفون شمارې، نو زه به تاسو سره زه شریکوم. ډېر هلکانو کمنټسونه کړي چې موږ سره شریکه. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته د ترکیې، د تاجکستان او د پاکستان د UNHCR د دفترونو هغه ادرسونه، ایمیل ادرس او همدارنګه ټلیفون شمارې مکمل ما راټول کړي دي. نو همدغه ویډیو په یوټیوب کې اپلوډ کوم، تاسو لاړ شئ د ویډیو په ډسکرپشن کې د ترکیې هیواد د UNHCR د دفتر ایمیل ادرس او ټلیفون شماره، د پاکستان هیواد د UNHCR د دفتر ایمیل ادرس او ټلیفون شماره، او د تاجکستان د هیواد د UNHCR د دفتر ایمیل ادرس او ټلیفون شماره اما د ویډیو په ډسکرپشن کې زه اچوم. تاسو کولی شئ چې هلته هغه واخلئ. نو خپل کیس تاسو کولی شئ چې اول په پاکستان کې دا سیستم دی چې تاسو لومړی اول باید تاسو دغه د UNHCR دفتر سره شارپ په نوم یو دفتر ده، هغې سره تاسو تماس ونیسئ، هغوی تاسو یو اپاینټمنټ درکوي. نو همغه اپاینټمنټ په طریقه تاسو کولی شئ چې خپل چې کوم تاسو کیس لرئ، چې کوم بخش کې تاسو کار کړی وي، لکه څنګه ما تاسو یادونه وکړه په بله ویډیو کې چې په حقوق بشر، حقوق ځان، بیا ژورنالیستي، په قضا په بخش کې، په دغه بخشونو کې تاسو کار کړی وي، نو تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره خپل کیسونه تاسو مخې ته ویسئ او تاسو دریم هیواد ته لاړ شئ، که هغه کاناډا وي، که امریکا وي، که نور د یورپ کوم ممالک وي، نو په اسانۍ سره تاسو کولی شئ. همدارنګه څوک چې په تاجکستان کې دی نو هغوی هم کولی شي، همدارنګه څوک چې په ترکیه او په ایران کې دی هغوی هم کولی شي چې خپل کیسونه منظم ډول هغه ولیکي، شارټ یو د کیس لپاره خپل د کیس سټوري ولیکي چې کوم اسنادونه ورسره دي هغه ټول واخلي، مکمل یو ایمیل دغه کې ایمیل ولیکي، نو پاس هغه کیس سټوري ولیکي او لاندې خپل ډاکومنټ سبمیټ کړي او د هغې ته UNHCR ته ولیږي. نو UNHCR هغه هر څه ګوري، څېړي، هغې نه وروسته تاسو سره تماس نیسي، نو ستاسو کیس پروسس کوي، نو تاسو بیا انتقالي کوم دریم هیواد ته د امن دپاره.